السلام علیکم ورحمت الله. قدرمنونکو پوهیږئ دغه پیسې مونږ چا دپاره راټولې کړي دي. لومړی خو له هغو وروڼو او خویندو نه ځانګړې مننه کوم چې زموږ ویډیو یې شریک کړه او زموږ غږ یې بدرګه کړو. بیا هغه وروڼو چې همکاري کړې ده زموږ په یو غږ باندې همکاري وکړه، عاجل کومک یې کړی و، ځانګړې مننه کوم. خوشحاله اوسئ. دا پیسې د هغه سپین ږیري کاکا دپاره دي، کوم کاکا چې بازار کې ګډیوان دی او کراچي چلوي او خپل کوچنی ماشوم یې موټر وهلی او ټوټه ټوټه په کټ باندې پروت، د مرضۍ پیسې نه لرلې. دغه کومک زموږ د توقع نه هم پورته دی او کاکا هم دومره فکر نه و چې دومره کومک به کېږي، خو هغه وروڼو چې موږ سره همکاري کړي ځانګړې مننه کوم. خوشحاله اوسئ. ستاسو امانت به دغه دی، زه اوس کاکا ته سپارم. کاکا ستړی مه شئ. جوړ خیر مې ولیدې، ښه جوړې؟ الحمدلله. مهرباني کښېنه. کاکا تا دپاره خو الحمدلله خیر. هغه وروڼو چې موږ عاجل غږ وکړو زموږ په یو غږ باندې بیخي دومره کومک وکړو چې زموږ د توقع نه هم لوړه خبره وه. زه هغه وروڼو او خویندو نه ځانګړې مننه کوم چې موږ سره همکاري او مرسته کړې وه. کاکا عاجل کومک ته ضرورت لرلو. دغه د الحمدلله خو بیخي یعنې زموږ د توقع خلاف همکاري شوي. کاکا څنګه دی اوس؟ بچی دې څنګه ده؟ اوس لږه ښه دی، خبرې کوي، لږ کیک یا چې وخوري نو چیغه ډېره وهي. یوه د خوب چیغه چې وایي هله ما وباسي د کوټې، چیغه ډېره وهي. څونه پیسو ته ضرورت نشته، خو پیسو ته خو پښه خو یې پاتې ده. په سر یې دغه چې 80,000 که 15,000 روپۍ لاړې دي، نو خو پښه یې پاتې. چې پرچه مرچې چې در کړي دی تا 90,000 روپۍ غواړي، چې در کړي دی رسید در کړی؟ ښه لیدونکو 80,600 افغانۍ دا د جمله حساب شو. دا کاکا پیسې دې ورکړې؟ دغه پیسې دا بل چا راوړې ورکړه چې ما ته به یې 10 ورځې بعد راکوي. 10 ورځې بعد بیا راکوي. هو نو 10 ورځې بعد به زه له کومه خدای نه پرېښوده، نه یې پرېښود. چې پیسې نه بیا کله راته اوس نوره څومره پیسې پرې لګېږي دا باندې؟ نو شاید چې دغه نو پته د ډاکټر د خوا نه چې دا به 1 لک لګېږي، دا به 1.5 لک لګېږي، خو غواړي به 0 روپۍ د دې را باندې نور هم پاتې دي. خو 0 روپۍ پاتې دي چې اول دا بل ډاکټر راوځي دا پښه یې ورته هغه کړې ده، 0 روپۍ به ولې ما ته راوړې. قدرمن لیدونکو بیا هم له تاسو نه واقعا زه ډېر خوشحاله یم چې زموږ هر غږ چې موږ بدرګه کړی تاسو ډېره جل کومک کړی چې ښه بېلګه دغه اوس چې کومه همکاري شوي. باور وکړه زما دغه کاکا باندې دومره زړه بد و چې حد یې نه درلودو. هغه بچی چې زه ګورم ټوټه ټوټه پروت ده، دغه دردونه ستونزې اکثره په ما تېر شوي، ما لیدلي دي چې کله یو څوک په کټ باندې ناروغ پروت وي او بیا در سره پیسې هم نه وي، ډېره سخته وي. کاکا څونه منډې دې ووهلې؟ رښتیا ووایه چا در سره همکاري کوله؟ نه کوله. اوس ما سره چا کوله؟ وایي دا د کوم ځای سړی دی، زه به دا ما ته چې راکړي، قرض یې نه راکولی. څه شی مې کړی؟ ولا دا غونډ ځایونه مې لټولي دي، خو چا نه راکولی. چې مې کړی اخر چې هغه ورځ خدای دونه زوی راکړی چې دی رایسته راویستې بېټ یې واچوي چې پیسې نه وي، هغه په کټ کې چې واچوي نور مخه ته څمله مې جاړلې. چې مې کړی؟ ځینې خلک ووایي تاسې ویډیوګانې قصداً وایي دردمنې کوئ. لیدونکو دغه ماشوم چې تاسو ګورئ خلکو پوسټونه یې کړي وو، موږ هر ځای کې منشن کوي. تاسو راشئ ویډیو ورسره وکړئ، د دې خلکو غږ بدرګه کوي. کله چې موږ غږ رااخلو غږ یې بدرګه کوو، لومړی خو موږ دومره دردېږو دومره ضرورېږو چې حد نه لري. بیا چې دوی هغه وکي درد راواخلو تاسو یې شریک کړو، خو چا چې درد لیدلی هغه پوهېږي، چا چې درد نه وي لیدلی هغه هېڅکله هم نه پوهېږي. که چېرته ستا دغسې یو ماشوم په کټ باندې پروت وي، بستر وي، ټوټه ټوټه وي، ته خپله سپینه ږیره دې وي، بازار کې ګاډي چلوي او ډاکټر درته ووایي چې ما ته پیسې را پیدا کړه چې له هر ځای نه وي را پیدا کړه، تر هغې دې د خپل زوی نه شي ایستلی. هغه وخت به ته بیا په درد باندې پوه شي، هغه وخت به بیا ته خپلې چیغې وګورې چې ته څومره چیغې وهې. کاکا مې اوس هم ټینګ سړی ده، افرین دی ورته. د دغه ورور په اړه موږ ته ډېرې خبرې راغلی دي چې تاسې ورته ویډیو وکړئ، تاسې د سره همکاري وکړئ. ډېر پوسټونه شوي موږ پکې منشن شوي وو. د هر ویډیو چې کړي موږ د مجبورۍ نه کړي، موږ مجبور شوي یو موږ هغه ویډیو کړې ده. هېڅکله موږ په خپله خوښه باندې ویډیو نه ده کړې او دومره غوښتنې چې موږ نه کېږي او کوم حالات چې په خوست کې خراب دي، باور دې په خدای وشه چې هغه زه هېڅکله نشم بیانولی. همدا اوس صرافانو کې چې کله موږ د پیسې راخیستلې، شخصا زما کلیوال دکان په دکان سر و، د وړو دپاره یې پیسې ټولولې. دا هغه نفر و چې دوبۍ کې و ښه ژوند زندګي جوړه خو خدای راوستلې ده، هغې سره موږ همکاري کوله چې موږ باندې حق لري.
خو چې داسې مې ورته وکتل واقعا خفه یې کړم ویې درده ولمه. هغه چا چې دردونه لیدلي، هغه چا چې ستونزې لیدلي هغه پوهېږي، هغه چا چې دردونه او ستونزې نه لیدلي هغه به هېڅکله هم پوه نه شي. خو که کله داسې ورځ در باندې راغله دا بیا هر څه درته یاد شي. لیدونکو چې کاکا ته پیسې سپارمه، جمله کومک چې د سره شوی، جمله کومک چې کاکا سره شوی 1,40,000 افغانۍ دي. بعض ورونو غوښتل چې زموږ لنډه یادونه وکړه چې موږ ته معلومات وشي. کاکا یو ورور زدران ورور چې لندن کې ژوند کوي همکاري کړې، فقط ویلي چې ما په کور کې ډېر مریضان دي، ډېرې ستونزې لرم، کور مې د مریضانو ډک دی، ما ته دعا یې وکړه چې ما مریضان ته خدای پاک شفا ورکړي. هغې در سره همکاري کړي. یو بل ورور یحیی زرګر ورور له کابل نه ډېره همکاري کړي، ځانګړی مننه ته کوم کور یې ودان، الله دې اجر ورکړي، ډېره همکاري کړي. کاکا یو خورکۍ وایي فقط دومره ووایه چې کاکا ستا لور تا ته خپل حق رالیږلی، وایي زه پوهېږم بس ما حق ورسېدو. بیا هم وایم خورکۍ ستاسو حق دغه دی، زما په لاس کې دی، کاکا ته یې سپارمه. دعا یې غوښتې دي، دعا یې ورته کوه. نور وروڼو همکاري کړې وه، هغوی نه هم ځانګړې مننه کوم. کور یې ودان، الله د ټولو ته اجرونه ورکړي. کاکا دا دې 50,000، دا دې 1,00,000، دا دې 40,000. 1,40,000 همکاري سره وشوله کاکا. دا دې خپله د هغه ډاکټر پرچو اخله. کاکا څومره خوشحاله یې اوس؟ خو دغه دا زوی به راوباسي. اوس د په سترګو کې ولې اوښکې تویېږي؟ یا د خوشحالۍ اوښکې دي که د خفګان اوښکې دي؟ دا داسې دی چې ورځ دې ته وګورم نو ژړا نه درېږي. څنګه وکړم؟ څه ویل غواړې هغه وروڼو ته چې زموږ په یو غږ باندې در سره 1,40,000 همکاري وکړله؟ خدای ډېر خیرونه ورکړي، خدای دې اجرونه ورکړي، خدای دې روغ صورت ورکړي چې ما سره کومک وکړ. که دا نه وای نو زه به دا زوی څه رقم ته هغه کړم رابعواله. امین. دغه زما زوی چې دغه نه بچ که خدای دغه کې، خدای دې د دې اولادونه هم بچ کړي د هر خطر هغه نه، چې زما دا زوی ما سره دا هغه وکړه، زما زوی هغه نه بچ شو. ډېره مننه. نور څوک دی چې نه وای، خو زما زوی خو هلته پاتې و. څنګه مې کړی؟ ډېره مننه. بیا هم زدران صاحب تاسو له لندن نه همکاري کړې وه، ځانګړې مننه کوم. خوشحاله اوسئ. یحیی زرګر له کابل نه همکاري کړې وه، هغې نه هم ځانګړې مننه کوم چې تر ټولو ډېره همکاري کړې وه. دوهم قدم که زموږ تر ټولو ډېره همکاري چې کړې وه یوه خورکۍ وه چې مخکې مې یادونه وکړله چې فقط دومره ووایه چې کاکا ستا لور تا ته خپل حق رالیږلی. خور ډېره مننه. واقعا زه تاسو خوشحاله کړم، دومره خوشحاله یم نن چې که څه هم کاکا باندې مې زړه درد کوي، خو ستاسو له همکارۍ نه زه ډېر خوشحاله یم چې عاجل همکاري مو وکړله، کاکا سره کومک مو وکړلو. دا خپرونه په ډېرې خوشحالۍ پای ته رسوم. بیا هم یادونه کوم چې دا همکاري دغه ویډیو مونږ کوو تر دغه مهاله پورې شوي، شاید ځینې وروڼه له دې نه وروسته همکاري وکړي چې هغه به هم مونږ کاکا ته سپارو که چې ته چا همکاري وکړله. نو دغه 1,40,000 افغانۍ تر اوسه پورې دغه ویډیو پورې مونږ سره همکاري شوي. بیا هم ځانګړې مننه. خوشحاله اوسئ وروڼو، خویندو، کور مو ودان، الله دې تاسو ته پوره اجرونه درکړي. دا خپرونه په ډېره خوشحالۍ سره پای ته رسوم. تر بلې خپرونې ښې چارې ښه وخت درته غواړم. چې درد بېلته نشي سړی وځوروي، چې څه حالات ترخ شي سړی وځوروي. یو څه چې درد بېلته نشي سړی